تر ټولو بد او تریخ خبر د پاکستان ظالم پوځ په خوست ولایت کې د ډرون هوایي برید کړی چې په ترڅ کې کوچني ماشومان، زلمیان او ځوانان په شهادت ورسېدل. ملا یعقوب د بریدګرو په وړاندې د سخت اقدام خبرداری ورکړ. دا چې ملا یعقوب نور څه ویلي، د پاکستان ظالم پوځ څوک په نښه کړي وه، بشپړ حال سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستانی ځواکونو د خپلې خپلواکۍ په ورځ په خوست ولایت کې سخت بمبار وکړ. تازه جزئیات دا دي چې په خوست ولایت کې د نن غرمې چاودنه نه بلکې د پاکستانی الوتکو له لوري هوایي برید سوی دی. د پاکستان استخباراتي ادارو ته نږدې رسنۍ خراسان دایري او همدارنګه ایچ تلویزیون وایي د خوست ولایت داخل په ښار کې د قادري ځدران په نوم هوټل چې د پاکستانی طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې جنګیالي پکښې میشت دي هوایي برید سوی او د هوټل چت نړېدلی چې اکثریت کسان پکښې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد ځدران پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په یاده پیښه کې 15 تنه په شهادت رسېدلي او 10 تنه نور ټپیان دي. خالد ځدران بیا زیاته کړې چې د خوست ښار په هغه هوټل کې چاودنه سوې چې وزیرستاني کډوال پکښې استوګن وو. د ځدران په خبره هغه نه دي ویلي چې وژل سوي خوست ښاریان دي که وزیرستاني کډوال. د پاکستان آج تلویزیون هم لیکلی دی چې په دې هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسان یې په نښه سوي دي. آج تلویزیون همدارنګه لیکلي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نسته چې نوموړی په دې برید کې وژل سوی دی که نه. په پاکستان کې د ناامنیو له ډېرېدو وروسته بېلابېلو پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمیږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته ور اوړي او هلته بریدونه کوي. په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت بیا د پاکستانی چارواکو دغه ادعاوې تل رد کړي او ویلي چې د افغانستان په خاوره کې هیڅ کومه وسلواله ډله موجوده نه ده او د سیمې یا نړۍ هیواد ته یې ګواښ نه دی پیش کړی. د پیښې له ځایه تازه انځورونه په یوټیوب کې د خپرېدو وړ نه دي ځکه د یوټیوب پالیسي وحشتناکه انځورونه نه مني. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.